نړۍ جال په دې خپرونه کې پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوي تاوده موضوعات، افواهات، غبرګونونه، سپیناوي او پرمختګونه څېړل او تحلیلیږي. دا خپرونه د هرې شنبې، دوشنبې او چهارشنبې په ورځو کې په 12:15 دقیقو او بیا ځلې د هرې یکشنبې، سه شنبې او پنجشنبې په ورځو کې په همدې وخت اوریدلای شئ. نړۍ جال. بسم الله الرحمن الرحیم. د حریت رادیو قدرمن اوریدونکو د غراز ټولنیزو رسنیو کارونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه رحیم سکندر یم او نړۍ جال خبرونه ته خراغلاس درته وایم چې راغلی. نو د خبرونه خو تاسو ته معلومه ده، موږ د انټرنیټ نه مواد راخلو، د فیسبوک نه، ټویټر، ایکس نه، ټیک ټاک نه، یوټیوب نه، هم د غراز د نورو بیلابیلو شبکو نه چې هغه انټرنیټ سره وصل دي. په انټرنیټ کې د نه دي څومره شبکې دغه که حتی د واتس اپونو ګروپونه دي یا ناسته پاسته د یاران دوستانو سره دغه ټول موضوعات چې دغه څو ورځو کې تیریږي، موږ تقریبا په یو ساعت کې رانغاړو او چاڼ مواد، حساس مواد چې افغانستان پورې تړاو لري، د ټولنې په خیر وي، هغه تاسو ته وړاندې کوو. او د نړۍ نور خبرونه چې هغه موږ ته عبرت کېدلی شي هغه هم تاسو ته وړاندې کوو. نو دا څو ورځې خو هغه د هند او پاکستان تلوبه ګرمه وه او زیات افغانان په هغه کې مصروف وو. زمونږ خپلې آبادۍ بیا رغونې او نورې پروژې چارې چې د افغانستان ور باندې ښایسته کېدلی شي، خلکو ته کار پیدا کېدلی شي، هغه مارکیټ چې و ټول د هند او پاکستان خبرونو نیولی و. اټکلونه و بېلابېل، چا به رښتیا ویل، چا به دروغ ویل، چا به خپل تحلیل پکې خرڅاوه. نو خو بیا هم هغه کله چې د ډونالد ټرمپ لخوا دغه وړاندیز وشو چې وربندې وشي، نو 2 ساعته وروسته بیا بیرته نقص شو. یعنی دغه وربند چې د سرغړونه ترې وشوله، د پاکستان لخوا نه برید وشو، څوک وایي چې د هند لخوا نه برید وشو، او په سرحدونو کې دغه بله شپه هم د وربند وروسته بریدونه شوي وو، د پرون هم شوي وو، ځینې بریدونه، ځینې تلفات لرل، ځکه هند او پاکستان پوله سره لري. نو لا هم هغسې باوري نه ښکاري لکه څنګه چې د اوکراین او د روسیې اوربند باوري نه ښکاري. وخت نا وخت که اوربند هم وشي بیا بیرته بیا جګړه پیل شي. دغسې د هند او پاکستان هغه جګړه و. هند لا هم هغه د اوربند سره سره هغه بندیز لا لګولی، هغه تړون چې و، هغه د اوبو تړون، دا د پاکستان سره لغوه کړی دی. همدغه راز تجارتي لارې بندې دي. نو وروسته معلومات کېږي سیاست کې هر وخت دوست نه وي، سیاست کې هر وخت دښمن نه وي، دښمني نه وي. نو ګاونډیان خلاصون نه سره لري، ګنې ډیرو هیوادونو به اوس هغسې اړیکې نه سره لرلی. خو بیا هم ګټو ته په کتو هند هم شاید د خپل ملت د غلي کولو دپاره، ځکه هلته سیلانیانو باندې برید شوی و د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې، نو خپل ملت د غلي کولو دپاره همدغه شان د پاکستان ملت چې دی، ولس چې دی، عام خلک چې دي، هغوی هم خپل حکومت ته به پیغور ورکاوه چې برید در باندې وکړه، ځواب ورکړي. دې تر څنګ دغه هند تجارتي لیګ هغه هم ونې ځنډېدلی دی. نن مخکې د پاکستان سوپر لیګ چې کرکټ لوی لیګ دی د پاکستان دپاره، د خلکو کافي پام پې بدلولی شي نورو مسایلو نه په هیواد کې. هغه هم د خبرونو له مخې چې هلته یو الوتکه یا توغندی غورځېدلی و د میدان خواوشا کې، نو خلک ترسېدلي وو. او زیات لوبغاړي چې هغه یو سام کرن دی د انګلینډ، هغه وایي ژړل، د خپل لوبغاړي خبره پسې کوي چې کله پروازونه بند شول په پاکستان کې، نو سام کرن چې پاکستان کې اخیستل شوی و، نو هغه ژړلی وایي ځکه هلته برید زیات و، بریدونه زیات شوي وو، او خبرونه داسې وو چې وخت پر وخت معتبر رسنیو خپرول، نو خامخا هغه ذهني لحاظ باندې، دوی رواني لحاظ باندې ویره اخیستې وه، ډېر لاړل. دې تر څنګ دلته افغانستان دپاره هم په هغه ورځ باندې
چې هند او پاکستان جګړه و، ما تیر خبرونه کې مول چې پاکستان ادعا کړې و چې د هند یو توغندی افغانستان کې هم لګیدلی دی. بیا هند دغه ادعا رد کړه او د سره سره ویل چې افغانستان خپل دوست او دښمن پیژني چې چا یې څو ځله خاوره نقص کړې ده یا حریم نقص کړی دی، پاکستان ته اشاره و. بیا وروسته د افغانستان دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمي هم حریت رادیو سره په خبرو کې ویل چې دغسې پیښه نه ده رامنځته شوې، حقیقت نه لري. نو بیا زیاتو هندیانو هم دغه خبر د حریت رادیو ریټویټ کړی و، زیاتو نور رسنیو هم همدغه سرچینه کارولې وه د حریت رادیو. دې ترڅنګ هغه د سیمې په اړه چې کومې خبرې کیږي چې سیمه کې تاوان رسوي، کله کله کړکېچ چې د افغانستان یو هیواد په ګټه وي د پردي تاوتریخوالي نه ګټه اخلي، کله بیا داسې وي چې هغه خپله هم زیان ور اوړي. اوس ګاونډي چې شو نو هغه کور کې چې ور بلیږي نو دغه دیوال شریک کس هم زیان ویني. لکه موږ د چابهار بندر له لارې اوس هند سره سمه د بدیله لار به وي، خو بیا هم د واګه بندر له لارې زیات مالونه هند ته صادریږي د افغانستان، هغه د واګه بندر له لارې د پاکستان په لاره صادریږي، نو هغه هم لارې بندي شوي وي، زیات سوداګرو ته تاوان رسیږي. دغسې په دغه جګړه کې چین وسلې مارکیټ ته وړاندې شوي چې پاکستان وکارولې، او هند چې دی بیا د روسیې یا د امریکا یا د اسرائیلو دا وسلې وکارول د خپل وسلو ترڅنګ. یعنی دی کې نړۍ امریکا د دوړو هیوادونو قوت هم معلوماوه چې څومره دی، خو ډیر خلک وایي چې نه دا ولکه رسلینګ داسې دی چې کله یو پهلوان ورته ودرېږي هغه وایي بیا بل ورته ودرېږي. نو 1% وایي دا جعلي وه او 10% که رښتیا وه هم، یعنی که 10% هم رښتیا وه بیا هم تاوان رساوه. نو دغسې نور ډیر خبرونه دي. د کډوالو هغه بهیر ځنډولی دی. د کډوالو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر د بلوچستان کویټي ښار کې د افغان کونسل مولوي ګل حسن سره کتلي ناسته کې. هغه ګل حسن د بلوچستان ایالت کې له افغان کډوالو سره د پاکستان نورو ایالتونو په پرتله د ناسم چلن پیښو کموالی تایید کړی دی. کډوالو چارو وزارت وایي ناسته کې په بلوچستان کې د افغان مهاجرینو د ستونزو د حل د اړوند ادارو ترمنځ د همغږۍ په زیاتوالي او نور موضوعاتو بحثونه وشول. د کډوالو چارو وزیر پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزو رسیدو په موخه رسیدو برخه کې د افغان سفارت او کنسولګریو د مسؤلینو هڅې وستایلې او یادونه یې وکړه چې له دې ممکنه لارې دي د کډوالو ستونزو د حل لپاره اقدام وشي. دغه د پکتیا کې خرلاڅي لار چې ودا هم خلاصه کړې ده، یعنی مالونه په رالیږدولی شي. نو کله کله بیا دا جنجال داسې وي چې هغه د کډوالو موضوع له پاکستان نه هیره کړې وه چې دوی ډېر جدي اخیستې وه، هغو ته لا نور هم وخت ورکړه چې کولی شي خپل ځان خوندي کړي او افغانستان ته لاړ شي. دغه راز د ځمکو د غصب مخنیوي چې افغانستان ته راشد دې مسلې نه وراخوا د ځمکو د غصب مخنیوي او د غصب شویو ځمکو د استرداد کمیسیون ویلي د فعالیت له پیله تر دې دمه څه باندې 12.7 میلیونه جریبه ځمکه ثبت او د دولتي ملکیت په توګه ساتلې ده. یعنی 12.7 میلیونه، اوس به خلک دا و حسابوي چې 2 میلیونه نه، یعنی 12 میلیونه یو او لکه نور دومره جریبه، یعنی څه کم 13 میلیونه جریبه ځمکه ثبت او د دولتي ملکیت په توګه ساتلې ده. یاد کمیسیون مسؤلین ویلي د خبري کانفرنس پر مهال ویلي د کمیسیون د فعالیت له پیله تر دې دمه 9 تقریبا یعنی 50 میلیونه 9.7 میلیونه یعنی 50 میلیونه جریبه ځمکه تشخیص شوی چې د دې ډلې 3.9 میلیونه جریبه استرداد شوی نه ګرځول شوی ده. د ځمکو غصب مخنیوي کمیسیون مسؤلینو همدارز ویلي یوازې کابل کې 6.0 جریبه ځمکه یعنی غصب شوی ځمکه دولتي ځمکه بیرته راګرځولې ده. 6.0 جریبه ځمکه چې دولتي ثابته شوی وه غصب وه بیرته یې راګرځولې ده. دوی ویلي چې د ځمکو مخنیوي او غصب شویو ځمکو د استرداد کمیسیون په وزارت بدلیږي، هغه چې په وزارت بیا بدل هم شو. د کورنیو چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقانی د چین او پاکستان هیوادونو له ځانګړو استازو سره لیدنه کې ویلي چې د اسلامي امارت له نظره د اقتصادي او سیاسي اړیکو پراختیا او سیمه ییز تفاهم د متقابل درناوي او
تعامل لاره ترلاسه کیدای شي. د کورنیو چارو وزارت ویان مفتی عبدالمتین قانی ویلي ښاغلي حقانی کابل کې د چین د ځانګړي استازي یو شیایونګ او د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق او ورسره مل پلاو سره د کتنې پر مهال دغه خبرې کړې دي. قانی زیاته کړې چې ښاغلي حقانی په دغه ناسته کې د سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی. ناسته کې د چین او پاکستان ځانګړو استازو افغانستان سره د ښه ګاونډیتوب او پر متقابل تعامل ولاړو اړیکو د لا پیاوړتیا ژمنه تازه کړې او موافقه یې کړې چې د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د ډیالوګ شپږمه ناسته به کابل کې جوړه شي. دغه کتنه داسې مهال کېږي چې وړمه ورځ په کابل کې د افغانستان د پاکستان او چین ترمنځ درې اړخیزه ناسته وشوه چې په سیاسي او اقتصادي مسایلو موضوعاتو خبرې وشوې. نو د شپږمې ناستې په پلمه د سیاسي چارو شنونکي یا تحلیلګران دا هم وایي چې د هند او پاکستان ترمنځ چې جګړه وانو دلته بیا درې اړخیزه ناسته په افغانستان کې ترسره شوه. نو خامخا به پکې د چین او د پاکستان استازو ترمنځ ناستې ته هم زمینه برابر شوي چې خپل مسایل به پکې مطرح کړي وي. خو افغانستان په دې کې بیا هم هغه بې طرفه پاتې شو یا توازن یې وساته، یعنی نه د هند او نه د پاکستان په طرف شو، دغسې نه د امریکا سره دومره اړیکې تیزوي چې روسیې ته زور پې ورکړي یا چین ته، دغسې توازن یې ساتلی دی. د چارو لوی ریاست خبر ورکړی چې د هیواد ولایتي او د ولسوالیو ښاروالانو ته شپږ ورځنی سیمینار دایر شوی چې د عوایدو راټولولو، بودیجې او نورو برخو مسلکي کارپوهانو پکې برخه اخیستې ده. چارو ادارې پر ویبپاڼه ویلي دا سیمینار د ملکي خدمتونو انسټیټیوټ د غونډو په تالار کې 13 ورځ نه بله ورځ ترسره شوې وه پرانستل شو چې د چارو ادارې لوی رئیس شیخ الحدیث نور الحق انور، د ښاروالو چارو سمون عمومي رئیس مولوي محمد اسحاق اخوندزاده او د اداري اصلاحاتو او د ملکي خدمتونو رئیس شیخ محمد طاووس طارق په ګډون یو شمیر نور مسؤلینو پکې ګډون درلود. د دې پرانیسته کې شیخ نور الحق انور ویلي پرمختللي او د خدمت رسونې امکانات ته په کتو الله تعالی موږ ته فرصت راکړی ترڅو په پوره توان او اخلاص سره د اسلامي امت د پرمختګ او بهترۍ لپاره کار وکړو او د شکر ځای دی چې موږ ته د خلکو د خدمت کولو زمینه برابره شوې. بلخوا سیمینار کې مولوي محمد اسحاق اخوندزاده ویلي چې د دې ښوونیز سیمینار محتوا په ډېره لوړه کچه ترتیب شوی او د عوایدو راټولولو، بودیجې او نورو برخو مسلکي کارپوهانو پکې برخه اخیستې ده. دا د منور دی چې د افغانستان اسلامي امارت بیا حاکمیت راوروسته د هیواد د ښاروالو چارې او فعالیتونه ګړندي او اغیزمن شوي چې دمګړی د هیواد ټولو ښارونو کې ګڼې د پراختیا او بیا رغونې پروژې تر کار لاندې دي. رښتیا هم امارت کې یوه ستاینه چې کېږي هغه د ښاروالو هم کېږي چې بازارونه یې رڼه کړل او ډېر صفایي رامنځته کړې. یوازې د کابل ښار چې له کثافاتو جارو کېده، کثافات یې ځانګړي ځای ته انتقالېدل یا ځایونه ورته برابر شول، سړکونه دي، لختي دي، ویالي دي، استنادي دیوالونه دي. نو دې برخه کې یوازې کابل هم کافي دی چې خلکو ته مثال کې راوړو. خو د دې ترڅنګ ټولو ښاروالانو همدغسې خپل ښار ته خدمت کړی دی او زیات ستایل کېږي. حتی دغو له لوري هم ستایل کېږي چې امارت یې فکري لحاظ نه خوښېږي. د صفاهي ګمنام مارکیټ چارې 90% بشپړې شوي دي. یعنې د صفاهي ګمنام مارکیټ پلخشتي جومات ته څیرمه د کابل کې پلخشتي جومات ته څیرمه تر ځمکې لاندې جوړیږي. په نړیوالو معیارونو جوړ دغه مارکیټ تر 300 زیاتې هټۍ لري، یعنې دکانونه لري 300. د یاد مارکیټ په پرانیستل کېدو سره به ګڼه ګوڼه راکمه او کسبکارانو ته به د کار زمینه برابره شي. دا د کابل پلخشتي جومات چې مشهور جومات دی، دغه ترڅنګ یو پټ ځمکنی بازار جوړیږي، مارکیټ جوړ شو، 300 زیاتې دکانونه پکې لري. نو دا هم د ښاروالۍ ته کریډیټ ورکوي ډېر چې حسابېږي، ځکه هغه باندې پاسه یو سړک هم جوړ شو. د پرون ماښام نه وروسته، پرون ورځ نه راوروسته هغه عکس چې دی په ټولنیزو رسنیو کې زیات خپرېده او ستاینه کېدله.
د اریوب ځاځیو سپینې شګې یا منډایر ملي پارک د سړک جوړولو کارونه پیل شول. پاکستان د پکتیا طرف ته د خرلاچ لار هم خلاص شوله. یعنې د اریوب دغه سپینې شګې یا منډایر ملي پارک چې دی د لوی تجار د مرزا کټه وازي لخوا په 200 میلیونه قرارداد شوی د افغانۍ. نو 12 کلونو قرارداد باندې ورکړل شوی دی. کال کې به 2 میلیونه اسلامي امارت ته ورکوي یا دولتي بودیجې ته به ځي. د چین او پاکستان ځانګړو استازو افغانستان سره د ښه ګاونډیتوب او متقابل احترام په اساس د اړیکو د لا پرمختګ ژمنه وکړه. دا راز د بحثونو نتیجه کې لوریو توافق وکړ چې د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ډیالوګ شپږمه ناسته په کابل کې دایریږي. نن دغه نورې 15 ناستې وي هغه په نورو هیوادونو کې شوي وي. نو دا شپږمه ناسته چې ده د افغانستان کې وشو هغه د ډیرو ناستو البته تعقیب په موخه تر سره شوی و چې شپږمه ناسته به هم په افغانستان کې تر سره شي. نو دین ښکاري چې لکه مخکې افغانان یا افغان چارواکي نورو هیوادونو ته منډې ورواله اوس افغانستان ته راځي. یعنې افغانستان اوس داسې موډ کې دی چې دلته تا مذاکرات تر سره کېدلی شي د چارواکي جوړې په اړه باندې دلته غونډې جوړېدلی شي او د ځینو هیوادونو درې اړخیزې ناستې برابرېدلی شي. لکه مخکې مو چې ویل ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر اخوند د میسینک قراردادي شرکت رئیس سره کتنه کې وغوښتل چې ژر تر ژره د یادې پروژې ساختماني چارې پیل او هغه ستونزې هوارې کړي چې د پروژې په کارونو کې د ځنډ لامل ګرځي. د شرکت رئیس ویل ډیرو برخو کې پرمختګونه شوي او چمتو دی. لختیا هم د میسینک قراردادي د شرکت مشر چې دی رئیس چې دی هغه سره ملا برادر اخوان ناسته لرل. دغه د میسینک ډیره جنجالي پروژه وه. نورو غټو هیوادونو نه غوښتل دغه چین ته قرارداد ورکړل شي. بل اخره امارت دغه قرارداد بیرته له سره وارزو او د قرارداد دغه پرانیسته یې وکړله او د دې لومړنی 9 کیلومتره شاوخوا دغه سړک جوړېږي په لوګر کې. دغه میسینک په کان پروت دی. د اسیا په کچه یو لوی کان دی چې افغانستان ته به هر کال تقریبا 300 تر 400 میلیون ډالر ورکوي. دغه ټاپي پروژې لارې هم 900 میلیون ډالر ترلاسه کوي او دې کې نور ډیر تاریخي توکي دي پکې. یو بل عکس هم تاویده دلته په رسنیو کې چې یو نه ډیر تاویدل هغه د مخپخواني وخت سره اوس پرتله کول د تورو حکومتونو سره چې هغه لوی د فوزي موټر دی انټرنیشنل ورته وایي دی کې و ټوډي خېګولې ده د سیلاب نه بچوي. نو ډیر خلکو لیکلي وای دی کې مخکې تابوتونه وړل کېدل مړي او زخمیان پکې وړل کېدل وسلې پکې وړل کېدې د جنگ د پاره با ماده. نو اوس الحمدلله موټر پکې وړل کېږي خلک له سیلابونو ژغورل کېږي. همداسې هلیکوپټرو یو بل د بیس دی د لوګر بیس دی فکر کوم کلو اردو یا داسې یو غټ بیس دی. نو هغه بوجونه چې دی هغه د خاورو نه ډک بوجونه چې له یو قرارګاه نه راتاوي کلو اردو نه راتاوي یا بیس نه راتاوي نو هغه کې ګلان دي ګلابونه راشنه دي. نو هغه عکس هم ډیر وایرل شو. نو هغه په دې خاطر چې مخکې دغه بیسونو دغه بوجونو نه به دلته ډزې کېدې یا دلته به بیسونو باندې دغسې ګلابي ځوانان رژېدلي پراته وینې به وي. نو اوس تک سره ګلابونه دي د وینو د زخمیانو پر ځای باندې. نو هغه سره پرتله کېده هم دغه شان یو وخت کې دغه امبولانسونو کې دغه شیشه کې آینو کې دغه شاوخوا دروازو څنګونو ته دلته حماوي کې یعنی ټانګونو کې ټایرونو کې مرغانو ځالې کړې وي. د مخته شیشې کې بانټ باندې مرغانو کوترو مرغیو ځالې کړې وي. نو دا هم د امن هغه یو پیغام یو سمبول و چې مخکې به دغه د جنگ د پاره کارېدل د امبولانسونو زخمیانو د پاره کارېدل. اوس الحمدلله مرغان ځالې پکې کوي. د کام انرژي شرکت مسول زمرای کامګار غواړي د 1500 میگاواټ برېښنا تولید برخه کې پانګونه وکړي. کامګار د کام ایر هوایی شرکت مسول دی. نو د برېښنا شرکت رئیس سره کتل دي ورته ویل دي چې غواړم د 1500 میگاواټ برېښنا تولید برخه کې پانګونه وکړم. نو دا ډیره ګټوره دي. یو شیاوینګ د امیر خان متکی ته د چین
چین د سفر بلنه ورکړې ده. یعنی د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی ته چین بلنه ورکړې ده او رسمي بلنه ورکړې ده. چین د نړۍ قوي او زمونږ ګاونډي هیواد دی. که توازن ساتل مهم وي نو اول ګاونډي سره سیاسي او اقتصادي اړیکې ټینګول پکار دي. قراردادونه مو سره زیات شوي دي او دا به نه بلل کېږي. ظاهرا ځینې خلک بیا دا فکر کوي چې ولا چین سره باید زیات قراردادونه ونه شي، نه خو دا شیبه په شیبه پیسه حساب سره خلاصي. اسلامي امارت دغه ټول تجربې مطالعه کړي دي، کتلې دي. یو ځل مخکې هم اسلامي امارت حاکم و، دلته 15 کاله حکومت وکړ. د حکومتدارۍ سره د قراردادونو سره د اړیکو سره ټولو سره بلد دي. نو چین چې چېرته معامله کړې ده یا مطلب ځینې هیوادونو یې ګراو کړي دي او نیولي دي او اخیستي دي، نو هغه بیا داسې مشران وو د ځینو هیوادونو لکه سریلانکا او پاکستان خلک مثال کې ورکوي. نو سریلانکا او پاکستان خو مشران همدغسې وو چې خپل هیواد خرڅ کړي، خپلې ګټې مخته یوسي او موقتي ګټې په پام کې ونیسي. اسلامي امارت بیا دې ټولو ته متوجه دی. هغه اسلامي امارت چې دی څنګه چې نوم دی دغسې په قربانیو راغلی دی، نو ټول دې ته متوجه دي چې فساد ونه شي او زیاتی ونه شي، چا سره کم او زیات قرارداد ونه شي. او داسې هم نه ده نورو خلکو سره هم قراردادونه کړل. د ترکیې پانګوال دي، د جاپان پانګوال دي، دلته د ایران دي، د ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، کرغزستان او د نورو بیلابیلو هیوادونو دلته پروژې مؤسسې او شرکتونه دي. نو یوازې چین هم نه دی. دا څو ورځو کې ورځ تر بلې د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت لوړیږي. دغه پرون یو امریکایي ډالر شاوخوا 9.80 افغانۍ بدلیده. صحیح، یعنی دا څو ورځې مخکې یو ډالر په 2 افغانۍ و، پرون بیا په 9.80 افغانۍ و. دا د ځینې خلک وایي چې ولا دغه بهر نه تقریبا په اونۍ کې 25 میلیونه افغانۍ، په میاشت کې 25 میلیونه افغانۍ راځي، کې په اونۍ کې راځي 25 میلیونه ډالر. نو دې لپاره یو کار کتلی دی، وایي دې ته باید د حکومت څارنه وکړي، وی ګوري چې چا سره زیاتی ونه کړي. ځینې بیا وایي چې دغه سیمه کې تحولاتو سره هم دغسې بدلون راځي او دغسې کله کله افغانۍ پورته کیږي، لکه د هند او پاکستان جګړه هم داسې په نوره نړۍ کې هم ډالر رالیدلی وي، نو په افغانستان کې هم رالویږي. نو قدرمن اردوونکو، زمونږ د خپرونې وخت پای ته هم رسیږي، البته نیمایي ته هم رسیږي. یو لنډ خبره به تاسو ته ولولم، بیا به راشم. د بهرنیو چارو وزیر ویلي ټول باید په ګډه افغانستان له داخلي او بهرني شره وساتو. د بهرنیو چارو وزارت د ډیپلوماسۍ له 4مې دورې 170 تنه له سیاسي ډیپلوماټیکو ځانګړو روزنیزو کورسونو فارغ شول. یعنې دغه 4مه دوره وه چې دا ځل پکې 170 تنه له سیاسي ډیپلوماټیکو ځانګړو روزنیزو کورسونو فارغ شول. دوی د 29 وزارتونو او اداراتو کارکوونکو ته سیاسي او ډیپلوماټیک ځانګړي روزنیز کورسونه دایروي. تر دې دمه 2626 تنه فارغ کړي دي. او په دې غونډه کې مولوي امیر خان متقی چې ګډون کړی و، ویل ټول باید په ګډه افغانستان له داخلي او بهرني شره وژغورو. نو بهرني چارو وزارت نه یوازې بهرني منډه ترړو ته کار ویلی دی، ترڅنګ دا برخه هم ګټوره ده چې خلک سیاسي ډیپلوماټیکو لارو چارو سره بلدوي. روزنیز پروګرامونه، سیمینارونه ورته جوړ کړي دي. یو خبر چې وروسته به راځم، لنډه دمه اخلو. چېرته ځئ ما نړۍ جل خپرونه ده، حریت راډیو ده، او بیرته راځو چېرته ځئ ما. نړۍ جال په دې خپرونه کې پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوي تاوده موضوعات، افواهات، غبرګونونه، سپیناوي او پرمختګونه څیړل او تحلیلیږي. دا خپرونه د هرې شنبې، دوشنبې او چهارشنبې په ورځو کې په 12:15 دقیقو او بیا ځلې د هرې یکشنبې، سهشنبې او پنجشنبې په ورځو کې په همدې وخت اوریدلی شئ. نړۍ جال. د حریت راډیو د نړۍ جال خپرونې قدرمنو اوریدونکو، یو ځل بیا ښه راغلاست درته وایو. نور ډېرې خبرې وای چې تیره برخه کې مو وکړل، ډېر موضوعاتو چې موږ ورباندې وغږېد، د هند او پاکستان د جګړې په اړه وغږېدو چې اوس ورباندې وخت نا وخت ټکان کیږي
د سرحدونو په اړه لا هم راپورونه شته چې هلته توپچي بریدونه شوي دي د پاکستان او هند ترمنځ. هلته مرګ ژوبله هم لري. هغه اوربند ته لا هم ژمن نه دي، یو بل باندې تور لګوي چې دوی نقص کړی، څوک وایي چې هند نقص کړی، څوک وایي پاکستان نقص کړی دی. خو په دې کې ټولو ښه خبره ده چې افغانستان پکې بېطرفه پاتې شو په دغومره لوی جګړه کې چې د بیخي لسګونه کاله دوی هغه دغسې جګړه نه وه رامنځته کړې او نه یې کړې وه. نو د بنګلادیش د بیلتون نه وروسته یعنې رسنۍ وایي، تاریخونه وایي چې دغسې جګړه نه وه شوې او د دواړو هیوادونو د ولسونو یا د حکومتونو په روان باندې ډېر بد اغېز کوي، ځکه پاکستان هغسې زورور نه دی، ځکه جګړه په اقتصاد باندې کېږي او پاکستان بیچاره یو څه ضعیف دی او هند قوي دی، پاکستان قرضدار دی د ډېرو هیوادونو، خو بیا هم هغه د وسلې او پوځ برخه کې ځان قوي کړی دی، که قرضدار هم دی، خو بیا هم هند سره نشي پرتله کېدلی، هغه څو برابره قوي دی. نفوس هم پې زیات دی، اقتصاد هم پې ښه دی، د وسلو ټکنالوژي برخه کې هم ډېر قوي دی. نو په دې باندې وغږېدو، ځینې نورو کډوالو باندې وغږېدو، نور مسایل. اوس به راشو یو خبر چې پرون ډېر خپور شو، وایرل شو. بهرنیو چارو وزارت ته د تیرې ادارې یا د جمهوریت د ولسي جرګې پخوانی وکیل حاجي ظاهر قدیر چې دوبۍ ته تله، دوبۍ کې بیا امریکایي پولیسو نیولی دی، هلته امریکا ته په لاس ورکړی دی، امریکا بیا کینیا ته وړی دی، کینیا کې د امریکا په امر باندې هلته محاکمه شوی دی او هلته ډېر داسې په ویډیو کې ورخطا ښکارېده، یعنې داسې بېوسه او بېڅوکه ښکارېده. بیا ډېرو خلکو پوسټونه وکړل چې افغانستان اسلامي امارت باید غم وخوري، که هر څوک دی اوس دوی پې یادېږي او نظام د ټولو دپاره وي، هغه که ښه دي که بد دي د ټولو دپاره یو وي. نو په دې ترتیب د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر متقي صاحب دا ورغوښتي ول د دوی کورنۍ، د حاجي قدیر زوی او د کورنۍ نور غړي ورغوښتي ول پرون او خبرې ورسره کړی و، هغو ته یې ډاډ ورکړی و چې د ظاهر قدیر د موضوع د تعقیب په موخه یې ډیپلوماټیکو استازولیو ته دنده سپارلې چې د کینیا حکومت سره اړیکې ونیسي تر څو د ظاهر قدیر ټول حقونه د تضمین شي او کومه داسې هغه دوسیه یې سمه وڅېړل شي، بررسي سي، نو د هغه پوښتنه دې وشي. نو دا یو ښه خبر و هم د ظاهر قدیر د کورنۍ دپاره، که څه هم هغه باندې بېلابېل تورونه وو، په تیر جمهوریت کې هم بېلابېل رقیبان لرل، خو د اشخاصو په توګه یې لرل چې هغه اشخاص سره کوم رقابت و، کومه ضد او دښمني هر څه چې وه، هغه د دوی یو بیان ازادي هم وه، نو هر چا یو څه ویلی هم شول، خو ظاهر قدیر پکې بیا ځینو بیا هغه ټارګېټ کړ چې دوی ویل چې هغه مشرانو ته احترام نه لري، سپکاوی کوي، بېلابېلو غونډو کې ډېر تیز او یو ویډیو کې ښکاري او غونډه کې ښکاري چې دا خبره یې کوله، ویلې په ننګرهار کې به چې کله امریکا بمبار کاوه نو په داعش باندې به بمبار نه کاوه، په طالبانو باندې به کاوه، د طالبانو او داعش ترمنځ چې جګړه به شوله د فتح نه مخکې خبره ده. نو ځینې خلک هم دا تحلیل کوي، وایي امریکا هغه رازونه یې هلته افشا کړل او داعش یا خوارج دا د امریکا ملګري وو، نو دا یې افشا کړل، نو هغه تا یې اوس ترې وباسه. نو اوس یې په دې پلمه نیولی دی چې د وسلو قاچاق کې لاس لري یا په نشهیي توکو قاچاق کې لاس لري، خو د ده وکیل د ظاهر قدیر وکیل ویلي و چې د سیاسي دسیسه ورته جوړه شوې ده او دغسې کوم تور چې پې لګېدلی دی شاید همدغه نه اوسېږي. نو اسلامي امارت د ټولو هغو کډوالو، البته هغو بهرنیو بهر کې چې مهاجر دي، افغانان دي، زده کړې کوي، اوسي، تجارت کوي، دا ټول ورله غاړې دي او لاس چې مات شي بیا هم غاړې ته ځي. نو اسلامي امارت د ټولو غمه خوري تر خپله وسه پورې، څومره وس رسېږي. ګنې داسې هم شته چې ډېر داسې په دا ګونتنامو کې ډېر بندیان وو چې خپل وخت ته یې وکتل، مذاکرات به روان وو، هغه یې ډېر وروسته راخوشي کړل چې خپل ملګري وو، جهاد کې ورسره وو، هغه که پاکستان کې هم زیات داسې بندیان وو چې هغه دوی راخوشي کړي دي، په ایران کې او په جرمني کې، په نورو هیوادونو کې، په عراق کې، هغه چې بیخي امارت پورې تړاو نه لري، خو افغانان و دوی غمه خوړلې ده او خلک یعنې په دې کار د اسلامي امارت نه خوشحاله دي چې حتی هغه خپل دښمنان چې وخت کې دښمنان بلل کېدل او دوی ته د سرخوږی جوړ کړی په اصطلاح او دوی سره جنګېدل، د امریکا سره ولاړو، دلته
لسګونه هیوادونه افغانستان اشغال کړی او هغه سره ولاړ اوس د هغوی غم اخوري نو نظام هم دې ته وایي. بل خبر ما ولید د دې خبرې پورې چې مطلب څومره ژمن نظام دی. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران تیر مازدیګر یو پوسټ کړی او ټویټ کړی و چې په شهرنا او سیمه کې کثافاتو کې موږ بیا اسانه وایو کثافات شاید ډیر خلکونه پېژني په ډیران کې یعنی په خزلو کې 14,000 یورو پیدا کړي وو او دغه یورو د نخو نخانو په خودلو سره ویلی و چې که هر چا نه دغه ورکشي وي نو دغه یورو د هر چا وی یورو نه ډیر قیمت دی نو را دي شي قومندانۍ ته چې د نخو نخانو په خودلو سره چې نرختیا دومره دی دوی شاوخوا خودلی و له 8 نه تر 14 لکو پورې یورو 14,000 پورې یورو دی چې لکونه روپۍ کېږي. نو دغه ورک شوي دی وایي چانه په خزلو کثافاتو کې مندلي دي. نو هغه پوسټ چې دی هغه خبر هم ډیر وایرل شو. وایرل په دې معنی ډیر نشر شو. هغه میډیا رنګ ونیو او ډیرو اسلامي امارت باندې شاباسي ویلو چې دغه دته عمري عدالت وایي. یوازې کابل کې 6,000 جریبه ځمکه له غصب خلاص شوې. ان عموم کې داسې چې هغه مخکې مې یادونه وکړه 12 میلیونه جریبه ځمکه دغه تشخیص شوې ده. د نوي کابل پروژه چې د سب سیمه کې پلي کیږي 3,70,000 جریبه ځمکه ورته ځانګړې شوې ده. دا د کابل هغه نوې ښار دی کنه چې دغه یو 10 کاله بنيسي څومره بنيسي دا به جوړیږي او دا لوی ښار دی او د دې کابل د زوړ ښار چې وسنه دی د دې یو نیم چن پراخ دی یعنی دومره دی او د لپاره 3,70,000 جریبه ځمکه ورته ځانګړې شوې ده د سبس کې ده چې د سبس دلې وینو بیا پویږي چې کوم ځای کې ده. دا داسې نه وکنه اوریدونکو مخکینی حکومتونه چې هغه د امارت نه ډیر زیات پیسې دار او یعنی ډالر لرل کنه 2.5 ټریلیون ډالر خرچه پېښ شوی و یوازې په جمهوریت باندې تیر اداره باندې یعنی د نورو حکومتونو پیسې هم د امارت نه زیات وي سړی هم تر زیات وو بهرني دولتونو سره ملګرتیا هم د امارت نه زیات وي او بيخي زورور هم وو مګر د رزق قاطع نه وو څوک نه تر ډارېدل مګر اوس چې اسلامي امارت حاکم دی په غصب شو یزمکو داسې بے پروا ورزي انداسې د کابل سره وشکا او سره آزاد ک او پراخ ک لارې خلاص کړي څلور سړکونه ان فکر بو کې داسې ودانې ډنګوي ارکوي چې بيخي ګمان کوي دغه څښتن نه لري خو څښتن په دې معنی نه لري چې دغه څښتن خپل دولت دی دغه د ظاهر شاه د وخت یا د داود خان د وخت ماستر پلانونه دي چې کابل په پراخیږي نه یوازې کابل بلکې په ډیرو ځایونو کې لارې چې وي هغه تیریږي او کورونه ړنګېږي بې پروا ړنګېږي. خو د جلال آباد ښار یو عکس مې ولید ورسره لیکلي یو ډېر ښایسته عکس دی او د سړک چې دی جوړ شوی دی پرانستل شوی دی ډبل سړک دی دوه لاینه دی او ډېر صفایي لري دام په میډیا کې ډېر خپور شوی و د جلال آباد ښاروالي په داخلي عوایدو د پراختیایي پروژو لړکې د اومې ناحیې یعنی په جلال آباد کې د اومې ناحیې اړوند 12 ګذر ممتاز باغ ساحه کې د 18.8 یعنی تقریبا 9 میلیونه افغانۍ په لګښت د سړک ویالو او پلچکونو پروژه بشپړه او ګټه اخیستنه ته وسپارل شو. بل خبر دا پرون د مور نړیواله ورځ هم و د می 11 یا د مارچ 8 د خزو نړیواله ورځ ډیر خبريږي او پرون په نړۍ کې د مور نړیواله ورځ هم منځل کېدله. نو د کرکټ لونډر اوسنۍ لوبغاړی چې په خوانه دی وسم تقاعد نه دی محمد نبی ساحل د زړه ناروغیو ډیروالي ته پکاتو ویلي وای د عادي روغتون کې زړه ته د سپرینګ اچونکو لپاره 10,000 افغانۍ تخفیف اعلانومه د ویلي تخفیف یعنی کمښت اعلانومه 10,000 افغانۍ وای کم تر اخلمه څوک چې زړه ته سپرینګ اچوي. نو د مور نړیوالې ورځې په مناسبت یو تناسب سره لري. کندوز د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسولینو دغه ولایت امام صاحب ولسوالۍ په قطغن قره سی افغانیه کلی کې کلی د اوبو رسولو د یوې شبکې په بشپړېدو سره به 340 کورنۍ ته څښاک اوبه برابر شي. په هرات او فراه کې
220 ټنه تاریخ تیر درمل او خوراکي توکي له منځه وړل شوي دي. د ځینې خبرونه داسې وي تکرار هم وي، یعنی مخکې هم دغه څه شوي، خو ځینې خبرې هم باید تکرار ورسره وشي چې خلک متوجي وي. تاسو که د کلي دکانونه دا پیښې زیات د کلي دکانونو کې پیښیږي، یعنی بازار کې ښاروالۍ ته متوجي وي، خو کله کې بیا دومره دغه د څارنه نه وي، نه پسې رسیږي. خپله تاسو که دومره لیکل زده وي تاریخ ګورئ، هغه که شودي وي، هغه که لوبیا وي، هغه که پنیر وي، هغه که ملایي وي، هغه که مشروبات وي، یعنی پیپسي وي، نو نوشابه وي، هغه باندې تاریخ ګورئ. داسې مه وړئ ځکه تاسو پیسې پې ورکوئ او دغه که تاسو ونه ګورئ بیا نور تاوانونه هم رسوي. موږ په نورو ډېرو شیانو کې لکه دوایي کې بس کور کې یو پاکټ چې خیوي هغه زنانۍ نه ګوري، مشران سپینګري نه ګوري، وګوري بس ټس ترې جګ کې خولې ته یې واچي، اوبه پسې غړپ کې، نو دې ته نه ګوري چې دا په تاریخ تیره ده، میاشت مخکې ده، کله ده. خو بس هغه ځنې زمونږ د ټولنې محرومیتونه هم دي چې موږ ډاکټر ته مراجعه نه کوو. بیل ګیټس خپله 200 میلیارډ ډالر شتمني بشري مرستو ته ځانګړې کوم، دا بیل ګیټس ویلي دي. د مایکروسافت بنسټګر او د نړۍ له شتمنو کسانو څخه بیل ګیټس تازه اعلان کړی چې په راتلونکو 20 کلونو کې به ټوله شتمني د بشري مرستو لپاره ځانګړې کړي او خپل خیریه بنسټ به تر 2045 کال پورې وتړي. بیل ګیټس ویلي چې د شتمني اندازه شاوخوا 200 میلیارډ ډالر ته رسیږي چې د خیریه بنسټونو لارې به د ملاریا او پولیو په څیر وژونکو ناروغیو د ښځو او ماشومانو د مخنیوي وړ ناروغیو له منځه وړلو او په ټوله نړۍ کې د فقر د کچې راټیټولو لپاره ولګول شي. نوموړي ټینګار کړی چې باور لري دغه پانګه به د انسانانو د ژوند د ښه والي لپاره ګټوره تمامه شي او د بشري مرستو د بشري ستونزو په حل کې به مهم رول ولوبوي. غزني کې د 12 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالي تر سره شوې. زه به زر دا خبرونه وایم، خبرونه زیات دي، تفصیل نشو ورکولی، که ورکوي وخت زیات لګیږي او نور خبرونه پاتې کیږي. که یوازې دغه سرلیکونه ووایو هم عنوانونه دا هم ښه وي. کابل کې د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه شوې ده. بغلان کې ترافیکي پیښې له امله 4 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. زابل کې د 250,000 ډالرو په لګښت پرمختللی لابراتوار جوړیږي او دغه لابراتوارونه یا کلینیکونه دغه ودانۍ د په ټول ولایتونو ته ولسوالیو ته غځېږي چې خلکو ته هغه اسانتیا رامنځته کړي. په تیرو نږدې 4 کلونو کې هیواد کې 2600 لوی او وړې شخړې حل شوې دي. دې پسې هغه خبره سړی ته وریادېږي، وایي که طالبان راشي هغه تبلیغات به چې کېدل، وایي که طالبان یا امارت راشي نو کورنۍ جګړه به پیل شي. اوس تاسو وکتل کورنۍ جګړه خو خود پیل نشو، الحمدلله به وایو، بیا هم الحمدلله شکر باید وباسو چې 2600 لوی او وړې شخړې حل شوې دي. کورنۍ شخړې چا سره وهلي د ډبولي دي، چا د ځمکې ستونزه ده، چا کورنۍ حقوقي موضوع ده، چا دښمني کړی ده، مړی کړی دی. هغه کلونه حتی د امارت نه مخکې، د جمهوریت نه مخکې، د خلقیانو پرچمیان نه مخکې، د داود خان د جمهوریت نه مخکې، د ظاهرشاه د وختونو مخکې، یعنی داسې چې په سراتیر شي تقریبا 100 کلونو مخکې هم هغه بدۍ چې پاتې وي اسلامي امارت پر راتګ سره هغه پیل شوي دي. نو دا خپل حکومتونه هغه تاثیر لري، هغه خبره منل کېږي او ځای مجلس ته چې وزن ښکاري نو بیا خلک هغه خبرې ته هم غوږ ورته نیسي، مني یې د وزر په خاطر. د جرمني او افغانستان د سوداګرۍ خونو ترمنځ د همکارۍ هوکړه شوې. کډوال پرون له ایران او پاکستان 902 کورنۍ راستنې شوې دي. بلخ کې لسګونه کورنۍ د څښاک اوبه برابرې شوې دي. فرا 15 روغتیايي مرکزونو ته طبي او غیر طبي وسایل ویشل شوي دي. هلمند بست ولایتي روغتون کې د OPD نوې څانګه پرانستل شوې. کابل کې د ایران له سفیر سره د دوه اړخیزو همکاریو پر پراختیا خبرې شوې دي. روسیې پانګوال افغانستان کې د کاني توکو معیاري لابراتوار جوړوي. لکه مخکې مې چې ویل چې یوازې چین نه دی، نو روسیې سره، هند سره، ترکیه سره، سعودي سره، نور ایران سره، دغه ټولو سره ښې اړیکې پالي تر څو دلته پانګونه وکړي او قراردادونه ورکړل شي. برادر د میسینک پروژې ساختماني چارې د ژر پیل شي. دا د چینایي مسؤلینو سره کتل شرکت متکی او یو شیاویونګ لیدنه د سیاسي او اقتصادي اړیکو په پراختیا خبرې کړې دي او متکی سیبي
چین ته ورغوښته د رسمي بلنه باندې او منلې ده. کابل کې د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزه اقتصادي ناسته شوې ده د صنعت او سوداګرۍ وزارت وزیر سره نوردین عزیزي صاحب سره. یونس مومن د هالند کې لمیشتو افغان سوداګرو سره کتلې دي او روسیې له اوکراین سره د مستقیمو مذاکراتو وړاندیز کړی دی د 3 کلونو وروسته. د روسیې وړاندیز د چې مستقیما مذاکرات له اوکراین سره وکړي. او پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د څه باندې 15 میلیونه افغانۍ په لګښت د 4 پروژو چارې پیل شوې دي. د پروژو د پیل په مراسمو کې د اوبو انرژي سرپرست وزیر مولا عبداللطیف منصور ویلي چې په تیرو 3 کلونو کې په اقتصادي برخه کې ډېرې رغنیزه پروژې پیل شوې دي چې یوازې تیر کال د هیواد په کچه 340 څخه زیاتې د اوبو چک ډیمونه جوړ شوي دي. لکه مخکې چې ویل شوي وایي راتلونکي کال کې به هر ولسوالۍ کې یو چک ډیم جوړ شي چې هغه تیر کال بشپړه شوه د 2 کال مخکې ویلي وو. کندهار کې د 2 چک ډیمونو کوچنیو بندونو د جوړېدو چارې پیل شوې دي، بشپړې شوې دي. البته افغانستان ته دلته خو داسې معلومات هم نه کېږي، پرون پیل شوي او نن بشپړې وي، نو کارونه ډېر چټک او چا په اصطلاح چې غمی روان دي. افغانستان د پاکستان په صادراتو کې زیاتوالی راغلی دی، یعنی افغانستان ته د هند او پاکستان کړکېچ نه را دی خوا او دغه دوی باندې فشار چې راوړل شوی دی اوس افغانستان سره یو څه ښه کوي. کام انرژي شرکت په افغانستان کې د برېښنا تولید برخه کې پانګونه کوي، یعنی 500 میگا واټه برېښنا د غصب شویو ځمکو د راګرځولو لپاره نوی وزارت جوړ شو. او چا په افغانستان کې د وچکالۍ ګواښ زیات شوی. کرنې وزارت سږ کال به د ننګرهار شفتالو 9000 ټنه میټریک ټنه حاصلات ورکړي. پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزو پر حل خبرې شوې دي. ازبکستان له افغانستان سره په روغتیايي برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. د شبرغان الوان دښتې د 500 کیلو ولټه مزي غځولو چارې 15% بشپړ شوې دي. د کورنۍ چارو سرپرست وزیر د افغانستان لپاره د چین او پاکستان ځانګړو استازو سره کتلې دي. جلال کې د یو سړک د کانکریټ کولو چارې بشپړ شوې دي. بغلان کې 14 نوي مخابراتي سایټونه جوړیږي. سریپل کې د 15 کیلومتر سړک د جوړولو چارې پیل شوې دي. نو دلته یو د ویډیو راوختله چې د ورستۍ به کوم امر بالمعروف وزارت یو کس نیولای دی چې هغه ننګرهار دی، کمکای ماشوم دی، بس د ټیک ټاک کې داسې بې ځایه او د موږ د ټولنې او کلتور سره خلاف هغه حرکتونه کوي، یعنی هلته جنکیانو سره او نورو خلکو سره داسې غږیږي چې هغه ټولنه بېلارۍ ته هڅوي او خپله هم د دوی کورنۍ هغه شکایتونه درلودل د دوی له هغه ټیک ټاک کارول نو ستړي وو. نو امر بالمعروف دغسې ډېر کسان نیولي دي او ډېر خلکو د شاباسۍ ورکړی امر بالمعروف ته چې دغسې کسان چې ټولنه بېلارې کوي او نوی نسل بېلارې کوي، هغه که ټیک ټاک وي، که یوټیوب وي، که فیسبوک وي، که ټویټر وي، چې څومره شبکې په انټرنیټ کې دي هغه کاروي، نو د هغو د مخنیوي دپاره وایي دا ډېر ښه ګام دی چې نور خلک هم پرې وډاروي او ویې غږوي. دغه کس چې نیول شوی دی ځوان دی، کمکای ځوان دی، خلکو سره ډېر بېجایه په ویډیوګانو کې غږېده، د ټولنې خپله هم داسې په حال نه و، نوره ټولنې هم بېلارۍ ته هڅوله، نو هغه هم پښیماني ښودله چې بیا به داسې نه کوي. بهرحال خدای وکړي چې دغه تعقیب شي او نور کسان، ځکه اسلامي امارت یوازینی اسلامي نظام دی په نړۍ کې چې شریعت پلي کوي او مخ ور اوړي چې خپل هیواد کې داسې کېږي چې هغه ټولنه بېلارې کوي، نو دوی مکلف دی ونیسي او حتی ځینو ته سزا ورکړي او ځینو ته نصیحت ډول باندې یو څو خبرې وکړي. نو دغسې کارونه د امارت زیات ملاتړ کېږي. موږ په فیسبوک کې هغه کمنټونه کې هم ګورو. نو تاسو هم هیله ده چې تر خپله وسه یوازې حکومت ته ونه ګورئ، خپله په ټولنه کې د کورنۍ غړي ماشومان هغه وڅارئ چې دته پیسې څوک ورکوي، ټلیفون چا ورته اخیستی دی، بایسکل چا ورته اخیستی دی، جامې چا ورته کړي دي، نغدې چا ورکړي دي، هغه 10 کلنۍ نه یې وڅارئ. نو تر څو راتلونکي کې بیا یو ور هغه ونه کږلویه شي بیا سمول سخت دي. نو په همدې هیله ځان باندې ډېر خیال کوئ، کورنۍ باندې، ټولنه باندې، ګاونډیانو باندې، ملګرو باندې ډېر خیال کوئ. زموږ د خپرونې وخت په همدې ځای پای ته رسیږي. نړۍ جل خپرونه هوریت راډیو نه خپرېده. د هوریت نورې خپرونې تعقیب کوئ. تر بیا د الله تعالی په امان. نړۍ جال په دې خپرونه کې پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوي تاوده موضوعات، افواهات، غبرګونونه، سپیناوي او پرمختګونه څېړل او تحلیلیږي.
دا خبرونه د هرې شنبې، دوشنبې او چهارشنبې په ورځو کې په 12:15 دقیقو او بیا ځلې د هرې یکشنبې، سه شنبې او پنجشنبې په ورځو کې په همدې وخت اوریدلای شئ. نړۍ جال